د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل کډوالو دا پریکړه کړې چې نور په تامبوانو کې د کډوالۍ ژوند تیرولو ته په یو صورت هم تیار نه دي. دې لړ کې قاضي فضل قادر شهید پارک بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټۍ مشر ملک غلام وزیر په مشرۍ کې یوه جرګه شوې چې پکې د وزیرستان د سر مشرانو نه پرته ځوانانو هم برخه اخیستې. د جرګې ګډونوالو غوښتنه کړې چې یو خو د بهر نه د دوی په نوم باندې کمې مرستې رادرومي هغه د دوی ته ورکولی شي او بل د افغانستان نه د شمالي وزیرستان کډوال په سملاسي توګه واپس راوستی شي. مثال ویر مطالبه 15 دی یو ما افغانستان کا IDP دی هغه بل د وزیرستان ته تلل غوړه خو په ایزه طریقه سره پر امن طریقه سره چې دغه مار شي موجود وي. سلوارم خبره د مو دلته چې کیم سیمین ادي می هغه په زړه طریقه غوړي چې پاکه سره دل بدل نوي چې هر سړی د خپل حق سرنګ رسیدي دا ورسیدي. ویلې دیتا چې خبره وکي چې د پوس خلک روالي دی وی چې توس مداخل چې کم ته رغلل میسته دهشتګردی ډیره شو د نر امیر نه پرېږدي حالت زر نظر پرېږدي مو تحصیل ته د تخیل ته د دریم څلور چې پوسټه باندې زین ټریکا هغه خلک چې کیم په شهرنی کې نه دی په منظرخیل کې نه دی په خدرخیل کې نه دی هغه د پوره باقاعده د یو بهر ولې کال کو وکړی تاسو د سړی چار غوښته دغه نه بعد ته اجازه وي. مشرانو دا هم ویل دوی په خپل سیمه کې نور په هر قیمت باندې امن غواړي او هیڅ ډول بدامني او ترهګري منلو او زغملو ته تیار نه دي. چې آیا نره د خلک مزید سره وځوريږي سره د مرشي سره د ګټ شي وای څه شي پورا نن د نیو ټوله په دا پیدلې دو ټوله د نیو په پیدلې دو کني دا متاثرین خوستي بالکل په پیدلې یو سړی ته یو بچی ته یو کې تو بیر کې ولاس کولا وته چې دغه یو کې تو بو یا ځان چې دا بالکل یې دکو میز امن غوړي خپل بچیونه ته تعلیم غوړي په موشه نه لاګیا دو امن نشتا د 100 ارب روپۍ ته چال دا خرڅول ته چال دا. د جرګې ګډونوالو دا پریکړه وکړه چې په راتلونکي 23مه نیټه به یوه بله لویه جرګه کولی شي او د غوښتنو نه منلو په صورت کې به په یو نه ختمېدونکي احتجاجي تحریک لاس پورې کولی شي. د کیمرامین آفتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.